چې نن ملاویږو دا ړومبی دا ورځ دا زموږ 30 سال پس ملاوېدل ځکه چې څوک ملګري یو شانتي وو د چا ګېټ ته بل شانتي وو که نه نو هغه ما ورته چې دا موږ نن چې کوم ملاویږو نو دا زموږ د بچو به ودونه هم کېږي هر یو څیز به شي خو دا چې کومه خوشحالي موږ ته نن میلاو شوه نو دا چېرته نه میلاویږي نو تاسو وګورئ چې لکه زموږ دا ملګري د ژوند په مختلفو شعبو کې دي څوک څه کومه شعبه کې دي څوک پنجاب دي څوک سرکاري نوکران دي او دا داسې خوشحالي ده لکه زموږ یو اشفاق صاحب پکې دا خبره کوي چې څنګه د ودونو خوشحالي وي دغه شان د وړو خوشحالي وي نور په هر قسم خوشحالي وي په ژوند کې که نه دا بالکل هغه یونیک غوندې خوشحالي ده دا زموږ په زندګۍ کې نه چېرته مخکې راغلی ده او نه به چېرته بیا راشي که نه تاسو داسې ډېر ملګري لیدلي وي چې عمره به ډېر سیوا شوي او مشران به جوړ شوي اړین شوي به ورته بالکل دغه بعضې پکې پېژندګلو نه کېده نو هغه دوی به پکې کسان به چې پکې موږ ایډ کړل په وټساپ پې تصویر شیر شو نو هر چا به تپوس کوي دا څوک دی که نه نو په نوم خو بیا ټول پېژندل اوازونه هم تقریبا زموږ یو شان دي سکول په وخت کې خپله غونډه کې واقع مه ته راغلي واقع ذکر کې سما ځای غونډه کې حاکم واقع سره راغلي نو د سکول متعلق خدا واقع ده چې مونږ ملګرو لکه ډېر دغه وي خو هغه وخت کې استادان ډېر زیات سخت او سخت دا و چې په معمولی خبره به موال کول نو چې وال به وشو نو دا به چې اوس خو که څوک ماشوم وي که نه نو مور پلار ورپسې ځي او جګړه ورپسې کوي او مونږ ما یو ځل شکایت کړو پلار ته نو پلار راته الټه دا ویلي چې تا کې بس چلو ځکه چې دی نو تو والې هغه مونږ ناست وو حالانکې موږ یو بل نه پېژندل خو بس مونږ خپل ته تعارف وکړو یو بل سره یو بل مو پېژندل بیا د موږ د آیډیا ذهن ته راغله چې بهي مطلب دا چې زموږ زاړه ملګري یو ګیدرنګ پکار دی ځکه موږ یو بل لیدلی نو موږ په 1991 کې موږ ګورنمنټ های سکول نمبر 2 بیګړګنج دې نه موږ میټریک کړو او بس بیا دغه باندې ما کار شروع کړو او موږ دې نه مخکې یو پروګرام شو وړو کې واګې تقریبا موږ 10-15 کسانو او نن ماشاءالله تاسو شاته وګورئ کم از کم څو ملګري دي کم از کم موږ تقریبا 35-40 ملګري راوځي شو نن چې خپل د ملګري مول د لګ بډې داسې ملګري چې عمر ډېر سیوا شوي دي نو تاسو به یې پیژندګلوم نه کېده ملګرو نه کېده بلکې ډېر پکې داسې اوسو چې زه پکې هم چا نه پېژندم خو بیا چې ورسره کېناستې هغه وخت هغه سپېړو سړی انسان وایي هغه مخ شکل یې بدل شوي نو هغه بیا چې یو لس منټه مونږ کېناستو نو بیا ورو هغه خپل هغه سوچ کار شروع کړو او مونږ دوباره چې دی نو یو بل وپېژندو السلام علیکم ګرانو عزتمندو کتونکو تاسو څنګه شاته لیدی شي ملګری لګیا دی یو بل ته ترغړه وزي ډیره خوشحالي مې سوي ډیر خوشاله دي دا د سکول ملګری دي ډیر وخت پس ملو شو یو بل سره کله چې لسم کړه نه پس بیا نه دی ملو شوی نو ما سره دا وخت ملګری موجود دي سره به خبره ترې کو ادي په حق باندې السلام علیکم وعلیکم السلام ټول مخکې چې خپل نمبر سره شریک کی او دا راتلون چې تاسو کوم دا غونډه را جوړ کړل شي و نو سم وخت پس ملو شوی زما نوم ظفر جمال دی او دا مونږ په 1990 کې لسم کړو ګورنمنټ های سکول نمبر 2 بیکټګنج مردان نه نو هغه بس هغه نه پس دا بیا مونږ هر څړي په خپل غم کې دغه بیل شو یو بل نه کنه هرچا دا اوس به واتساپ دغه باندې یا بیا زموږ نورمال ګری دی او دوا دای په کوششونو سره هغه دا ټول راغون شو او تقریبا دا زموږ په کلاس کې هغه ټایم کې تقریبا 60 ځکه سرکاري سکولونو تعداد ډېر زیات و کنه هغه ټایم کې زما خیال چې 60-70 سترنث نو هغه کې روز تقریبا نیم په موږ را پیدا کړی دي تقریبا 30-35 کسان دي هغه په دې ګروپ کې موږ شامل کړی دي دغه تاسو ډېر ملګری لیدلی وي چې عمره ډېر سیوا شوي او مشران به جوړ شي اړین شي به وته بالکل دغه بعضې پکې پیژندګلو نه کېده نو هغه دوی به پکې کسان به چې پکې موږ ایډ کړل په وټساپ پې تصویر شیر شو نو هر چا به تپوس کوي دا څوک دی که نه نو په نوم خو بیا ټول پیژندل اوازونه هم تقریبا زموږ یو شان دي خو دا ده چې بیا موږ پکې داسې کار وکړو چې ټول زاړه تصویران موږ سره یو موږ ګروپ فوټو وکړو هغه ټایم کې زموږ ټیچران چې کوم دي نو هغه دی الله په ښه ساتي هغې موږ لا ګروپ فوټو وکړو نو بیا موږ د هغې په مدد سره بیا ټول چې دی نو را پیدا کړل هغې که موږ پهچان وکړو چې دا پلانې دی دا پلانې دی که نه نو هغې سره
سره دا ټول ګیدرینګ وشو او هغه تصویر چې هغه زیاتر الکانو چې ځان سره غټ کړو یې خو کنه او بل زموږ فیرویل پارټي شو په لسم کې نو هغه کې ټول بیا فوټوګرافي کړې وي کنه نو هغه تصویران ټول سری دي نو چې ګورو ټول داسې سپینګری دي سپین سری دي او زیاتر پکې چې دینو بوډاګان دي کنه د پیژنګلونو په کوتیم دي زیاتر نو بس چې خوشحالیم دو سب پکې د جړه د سترګو کوخ کې پکې راشي کنه نو بس غنی تیر شو کنه هغه چې کوم هغه زموږ ماشومواله هغه ټایم کې کنه هغه ټایم کې زموږ عمرونه په تقریبا 15 سال به نو چې خبره بالکل ماشومان وګره کچا ذهنونه مو نو اوس خدای چې هغه ځواني خو پکې ماسک لاړه جی ګرانو عزتمندو کتونکو دا وخت چې ما سره کم شخصیت ولاړ دی د هیڅ تعارف محتاج نه دی یقینا تاسو به پیژنئ اشفاق تور سیبو او سره خبره ترې کو ایم په دې کې شامل دي ملګرو کې نن چې کوم د دستور جوړ کړل شوی ده السلام علیکم جی وعلیکم السلام لوی سلیش مونږ جیرالو تاسو د ملګرتیا ته مو کتل لمن خلوص ته مو کتل کینډیډیټ خوشاله شو تاسو په دې حق لا باندې سو ویل غواړي نو زه به دا وایم چې دا پروګرام چې کله مونږ کو د دینه مخکې او زمونږ ملګری دی اسف دی او ایاز بيدی دی پروګرام جوړ کړ چې دغه شان زمونږ د 1.5 کالو ملګری دی او دا مونږ راغونډي کو زما د خوشاله انتها دا و چې لومبه پروګرام ما وکړ په دې دعوت ریسټورانټ کې نو ما د ملګرو ته باغ وخت کې مې ډېره مزیدار خبر وکړه ما چې داسې کار دی چې لکه مونږ چې نن ملاوي ګو دا لومبه دا روز د زم 30 سال پس ملاویدل ځکه چې څوک ملګری یو شانتي و د چا ګټه بل شانتي وکنه نو هغه ما ورته چې دا مونږ نن چې کوم ملاوي ګو دا زمونږ د بچو به دونم کیږي هر یو چیز بشي خدا چې کوم خوشحالي مونږ ته نن ملاو شو نو دا چرته نه ملاويږي تاسو ګورئ چې لکه زمونږ د ملګری د جون په مختلفو شوبو کې دي څوک کم شوبه کې دي څوک پنجاب دي څوک سرکاري نوکران دي نو مختلف قسم دا کې شوبو سره تعلق دی او بل چې مونږ دا یو بلول دي نو مونږ نوې انرژي رااله نوې طاقت راغی نو هغه خوشحالي او هغه دغه چې نن مونږ دا بیا ټول ملګری یو ځای شوی فیضه په خیر علي نو ته دې نه زویم چې غټه خوشحالي بلني چې ملګری یو ځل بیا ملو شي نور حق څه پیغام ورکول غواړي دوستۍ په حواله باندې نو د دوستۍ په حواله باندې زه دا وایم چې د سکول د دوستي چې کمای کنه لکه کالج کې یونیورسيټو کې بیا زموږ وختونه تیر شي خو د سکول چې د ډیسک هغه کوم ملګری هغه د تورو جامو د سرکاري سکول هغه چې کوم مزه په هغه وخت کې نو هغه مزه چې کوم دی هغه چې اوس موږ را یادو او خبرې کوو چې چا وال څنګه او ټکول څنګه هغه دغه کنه څنګه براتلو نو هغه خبرې چې د موږ ډېر مزه راکړي سکول په وخت کې سکول غونډه کې واقعي مه تراغلي واقعي ذکر کې سم زه غونډه کې حکیمه کې سره راغلي نو د سکول متعلق خدا واقعي ده چې موږ ملګرو لکه ډېر دغه خو هغه وخت استادان ډېر زیات سخت او سخت دا چې په معمولی خبره به موال کول نو چې وال به شنو دا به چې اوس خو څوک ماشوم وي کنه نو مور پلارو پسې جګړه پسې کوي او مونږ ما یو ځل شکایت کړو پلار ته نو پلار راته الټه دا ویلو چې تا کې بس چلو زکه چې دینو تو واله کنه کته صحیح نو استاد بچر منه واله نو دغه یو مسله پکې و ډېر مهرباني تاسو جی ګرانو عزتمندو کتونکو اوس دا وخت ما سره خپل بل ملګر ولاړ دی اسد بلال نامې ده دوی سره خبر تر کو یعنی پورا په حواله باندې السلام علیکم جی وعلیکم السلام نن جی تاسو کوم دا ګیدرنګ راغون کړی دی یقینا موږ ډېر زیات خوشاله شو داسې ملګر راغونډول او دوستانه قایم ساتلو هدي په حق لا باندې تاسو سوال غواړي لګراله په واچوي دا د تقریبا 2-3 میاشتې مخکې خبره ده چې زموږ یو بل ملګرو ایاز نومې دی دلته مردان ماډل کې ونن ته پرنسپل لی هغه مونږ ناتو حالانکه موږ یو بل نه پیژندل خو بس مونږ خپل تعارف وکړو یو بل سره یو بل مو پیژندل بیا زموږ د آیډیا ذهن ته راغله چې به مطلب دا چې زموږ د اړه ملګري یو ګیدرنګ پکار دی ځکه موږ یو بل لیدل نو موږ په 1991 کې موږ ګورنمنت های سکول نمبر 2 بیګړګنج دې موږ میټریک کړو او بس بیا دغه باندې ما کار شروع کو او موږ دې نه مخکې یو پروګرام شو وړو کې واګه تقریبا موږ 10-15 کسانو او نن ماشاءالله تاسو شاته وګورئ کم از کم څو ملګري دي کم از کم موږ تقریبا 35-40 ملګري راوځي شو او موږ چې کوم ګروپ هغه ټایم موږ میټریک کیو نو زموږ اندازه دا و چې موږ په کلاس کې 60-65 کسانو نو نن موږ تقریبا دا ټول راغون کړي دي د موږ ملګري د سوات نه راغلل سره اسلام آباد نه راغلل سره ابټ آباد نه راغلل دا ټول یو دی
بل دی سم ملګری دمګه بهر دی انګلند کې بیلجیم کې ای سره رابطه ساتي کنه ساتي سره په انلاین کې دی په ګروپ کې دی او لکه مقصد دا چې رابطه ساتي په ګروپ کې موږ ټول چیټینګ کوو لګیا یو او نن دمګه بل دا غونډه هغه دا موږ د ټولو ملګرو مشکور یو چې دوی موږ ټول راغله خپل مصروفیات پرې خو دلته چې دغه زیات تر ملګری مصروفیات والے دي او موږ له ټایم راکو نو بس لګیا دي او خپل غپ شپې لګي جی ګرانو عزتمندو کتونکو دا اوس ما سره بل ملګری موجود دي وی سره خبره ترې کو جی ټول مخکره سره خپل نامه سره شریک کې او بیا نور خبر ترې کو زمانو معرف ته یم ندی تورو او جی سوات نه سجبانی زما پرایویټ کار دی خجی ها دلته تاسو نن را لې یو بل مول د نسمه خوشحالي مې وسوي یاره خوشحالي دا ده چې د تیر شوی یو درش کارو نه ما هم دا سوچ کو چې یاره د خپل ملګری به څنګه راځوندي کو څنګه به ملاویږو زموږ لپاره دا ډېره غټه خبره ده او زه هم دې وخت کې زموږ خپل ټول کاروبار او هغه پیسې او هغه بچي او هغه موږ یې کړي دي موږ دا د خپلو کې ناست یو نو دا ډېره زیاتې واجبه او ډېره ښکلې خبره ماته ښکاري زما هغه د یو درش کالو هغه خوب چې و ما به دا سوچ کو کم از کم یو 2 سې پورې ما دا سوچ کړي سوچ پوره شو نن پوره شو نن چې خپل د ملګری مول د لګ بډې داسې ملګری وي چې عمر ډېر سیوا شوي دي نو تاسو به یې پیژندګلوم نه کېده ملګرو او نه کېده بلکې ډېر پکې داسې اوسو چې زه پکې هم چا نه پیژندم خو بیا چې ورسره کېناستې هغه وخت هغه سپېړو سړی انسان وایي هغه مخ شکل یې بدل شوي نو هغه بیا چې یو 10 منټه مونږ کېناستو نو بیا ورو هغه خپل هغه سوچ کار شروع کو او مونږ دوباره چې نو یو بل پیژندو او ډېره مزه وکړه نور خلکو څه پیغام ورکول غواړي دوستانه په حواله باندې یاره دوستانه په حواله بل تاسو صرف تا وایم چې زمونږ دا اوس دا چې کوم ګیدرینګ دی نو د دې نه مونږ ته یو خبره محسوسه شوه او هغه دا چې پیسه هر شی نه دی نزدېکوالی عزت او ورورولي او هغه زړه دوستانه خاص کل د سکول دا وخت پخوا نه مونږ اورېدل چې یاره لکه دا چې نو دا ډېر داسې ناشنا غوندې خبرې چې د سکول ملګري نه هېرېږي دا خبره نن مونږ ته محسوسېږي چې دا خبره بالکل صحیح ده ټیک ده جی ډېر شکریه جی بالکل دې سره مونږ خبر ته راوکړې زموږ پروګرام به جاري وي مونږ مخکې ورځو او نور ملګرو سره ګپ شپ لګو